یو رښتینې واقعه چې یوه ښځه خپله واقعه بیان کړې ده چې هغه په کومه طریقه باندې خپل لیور سره جوړه وه، خپل لیور سره به یې بدکاري کوله چې بیا خاوند خبر شو. نو بیا څه وشول دوستانو؟ زموږ په معاشره کې د موبایل د وجې ډېر زیات خلک چې د هغوی ډېر زیات تباه شول، کورنۍ تباه شولې. دا هم همدغسې یوه واقعه ده چې د یو ښځې خاوند دی چې هغه بهر مسافري کوله، زیات وخت په کور کې نه، ډېر وخت به بهر تېرولو. نو دا ښځه چې ور دی یو بچی هم او دا دومره مجبوره وه چې دی به بهر هم کله چکر وهلو، نو په خلکو به یې نظر ساتلو. خو چونکې یو کلیواله ښځه وه، نو په دې وجه باندې دې چا سره د خبرو کولو جرأت نشو کولی. نو دې بیا یو ځل داسې وکړل چې وایي خپل لیور سره مې تعلقات جوړ کړو. خپل لیور سره د تعلقاتو جوړولو نه پس دا خبره دومره لرې بیا لاړه چې په دې باندې خاوند هم پوه شوی و. خو بیا داسې وشول چې هغوی سره داسې څه ثبوت نه برابرېدو چې ګینې دا کار دا جینۍ کوي. خو اخر هم همغسې وشول چې دوی بیا یو ځای ګیر شول. نو دوستانو دا واقعیات چې دا د موبایل د وجې ورځ تر بلې سیوا کېږي. د دې نه علاوه نور هم داسې واقعیات مخې ته راځي چې تاسو به هم اورېدلي وي چې کومې ښځې بدکارۍ ته مجبورې شوي دي، د کوره وځي ځکه چې غریبي وي، غریبانان وي او د ګټې وټې څوک نه وي او د ډېرې مجبورۍ نه دوی بیا دغه کار ته هم ملا وتړي، دغه کارونه هم شروع کړي. نو په دې کې د ټولو نه زیات کوم ګناهګار چې وي هغه پکې دا خلک وي چې هغوی د دې رشته دار وي. که دغه رشته دار د خپلو خپلوانو سره مرسته وکړي، مدد وکړي، نو یقین سره وایم چې بیا به داسې واقعیت، داسې مشکلات د چا مخې ته نه راځي. نو دوستانو د دې ویډیو مقصد مې دا و چې یو سړی مسافري کوي او ډېر وخت د کور نه بهر وي، دغه هم نقصان جوړولی شي او خپله ښځه په خپل واک خپل اختیار کې اخیستل پکار دي، ځکه چې نن سبا د موبایل یو داسې زمانه یو داسې دور دی چې ډېر زیات د ګمراهۍ اړخ ته ټول خلک روان دي. او دویمه خبره چې دا هم ډېره ضروري ده هغه دا چې خپلو خپلوانو رشته دارو سره کوم چې غریبانان دي هغوی سره مرسته وکړئ او د هغوی لاسنیوه وکړئ. نو مننه، امید لرم ستاسو به دا ویډیو معلومات خوښ شوي وي. لایک یې کړئ. په آینده کې به تاسو سره نور دغسې ویډیوګانو معلومات شریکېږي، نو دې لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب